یو تازه خبر تاسو سره شریکوم چې دا تازه خبر د زیبا ګل په باره کې دی. ویل کېږي چې زیبا ګل په دوبۍ کې ووژل شوه. د دې خبر حقیقت څه دی؟ آیا دا رښتیا دي که دروغ دي؟ دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. زیبا ګل چې یو ډېره مشهوره ټیک ټاکره ده، هغه په میلیون کې په ټیک ټاک باندې فالوورز لري. په فیسبوک باندې هم هغه فالوورز لري او ډېره مشهوره ده. که تاسو ته معلومه وي نو څه موده وړاندې هغه ترکیې ته تللې وه. ترکیې کې د ډېرې چکرې وهلې وې، مختلف ځایونو ته انجوایمنټ یې کړی و او خپله هره ویډیو یې په سوشل میډیا باندې یعنې په فیسبوک، یوټیوب او یا په ټیک ټاک باندې ورکوله چې ځان سره مختلف قسم هلکان هم پیدا کړي دي او دې به ورسره چکرې وهلې، ویډیوګانې به یې کولې. یعنې اکثره وخت دا په لایف کې چې کله راځي نو په لایف کې هلکانو سره ګپې شپې هم لګوي. په دغه لایف کې داسې هم کېږي چې دوی یو بل ته ډېرې سپکې خبرې کوي. اگر که هلکان په اشارو کې داسې بېهوده خبرې کوي خو دوی هم هغې ته خاندي، خوند ترې اخلي. په همدغه باره کې اوس دا خبر داسې شریک شوی دی چې د دې د مرګ خبر خور شوی دی او داسې څوک داسې وایي چې دا خپلو ملګرو وژلې ده، څوک وایي چې په اکسیډنټ کې مړه شوې ده. نو درنو دوستانو، کله چې تاسو د دې خبر نه خبر شئ نو ډېر زیات به حیران شئ چې آیا په سوشل میډیا باندې نن سبا خلک داسې هم کوي؟ سوشل میډیا باندې نن سبا اکثره خلک د دې لپاره سوشل میډیا استعمالوي چې خپل ځان لپاره ویورشپ پیدا کړي. ځکه چې زیبا ګل باندې هېڅ هم نه دي شوي، هغه بالکل جوړه ده، ژوندی ده او کوم کسان چې دا ویډیوګانې داسې خبرونه خوروي نو هغوی ځان سره هم زیاتې کوي ځکه چې خپل آخرت خرابوي او د هغې سره دا زیاتې کوي چې د هغې زړه ته تکلیف رسوي. نو د یو چا زړه ته تکلیف رسول نه دي پکار. پکار ده چې د هر انسان خیال وساتل شي ځکه چې د انسان زړه جوړول پکار دي.